وفادار ملګری غواړو. د ژوند یو ملګری پکار دی چې وفاداري. په والله العظیم که د قرآن نه وفادار تا ته بل څوک میلاو شي، دا قرآن دی په دنیا کې هم د الله مخې ته سرښځه او شاداب کوي. دا قرآن دی په دنیا کې هم د مشکلاتو نه بچ کوي. دا قرآن په دنیا کې هم تا ته لار درښیي. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قرآن ملګری جوړ که، دا به ستا داسې ملګری چې په دنیا کې به ستا رهنمایي هدایت طرف ته کوي، الله طرف ته به کوي، د محمد رسول الله طریقو طرف ته به ستا رهنمایي کوي. دا ملګری وګرځوه. او دومره بهترین ملګری، دومره بهترین ملګری دی قرآن کریم چې په قبر کې داخل شوي، دا قبر داسې منظر دی چې هر څه به درنه هیر شي سوا یو ملګری که قرآن دی ملګری. او قرآن به وایي زه ستا دلته هم سپارښت کوم. قرآن به هلته هم تا سره د وفا اعلان کوي. قرآن به په قبر کې هم تا سره وفایي کوي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو کس مړ شي او دا په قبر کې کېښوستلی شي، دوه ملائک دته سوال او جواب دپاره راځي چې یو ته نکیر ویلی کېږي، بل ته منکر ویلی کېږي. دا ملائک د ده نه درې تپوسونه کوي. مشهور حدیث دی، مشهور تپوسونه دي، تاسو اورېدلي چې کله دا درې واړه تپوسونه په صحیح طریقې سره جواب کړي، ښایسته جوابات ورکړي، نو ملائک به ده ته ووایي چې بنده تا څومره ښکلي جوابات ورکړه، تا څومره ښایسته جوابات ورکړه، دا تا ته چا ښودلي وو، د چا نه دې زده کړي وو، د چا سره دې ملګرتیا وه. دا به په قبر کې ملائکو ته وایي چې ما په دنیا کې د داسې سړي سره دوستي کړې وه، زما ملګری قرآن کریم و، قرأت کتاب الله، ما په دنیا کې د الله کتاب قرآن مجید سره تعلق ساتلی و، ما قرآن خپل ملګری جوړ کړی و. قرأت کتاب الله و آمنت به فصدقت به. قرآن مې ملګری و، ایمان مې په راوړو، تصدیق مې وکړو، تر دې چې نن دا زما ملګری ما سره د وفایي ثبوت راکوي. په قبر کې الله زما دا سوالات جوابات د دې ملګري د وجې نه برابر شو. بهترین ملګری قرآن کریم دی.